سلام دوستانو، موږ دا ځل د باران رحمت کومکونو لړۍ ننګرهار ولایت جلال آباد ښار بهسود ولسوالۍ ته راغځولي او دلته یو اړمن کورنۍ ده چې دغه کور کې ژوند کوي او په کرایي کور کې ده او دوی هم یو مریض لري. خاله سلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو نه ډېره مننه چې زموږ کور ته راغلی چې زموږ پوښتنه مو وکړله. خیر اوسئ. خاله تا مشکل څه شی دی؟ مشکلات مشکل هم دا دی وروره، مخکې مې خاوند چې و روغ و، تېړې مېړې به یې کوله، اوس مریض دی، 15 کاله کېږي چې مریض دی، شمال وهلی. اول ګونګ خو اوس لږې لږې خبره کوي، څوک خبره سم نه پوهېږي او اعصاب هم کار نه کوي چې یا کاروبار داسې وځي یا کار وکړي. او بچي مې واړه دي، د مشر زوی مې دغه دی د 14 کالو بویلی چې کاروبار نه شي کولی، پولې مولې دي که څوک یې خرڅوي خو هغې به زموږ ګزاره نه کېږي. که څوک موږ له یو دا زموږ ګاونډیان دي چې یو چنده موږ له راټوله کړي یا لاله بل چنده راټوله کړي یا بله ورځ یو کس موږ له چنده راټوله کړې وي 3000 روپۍ موږ له راوړي دي باندې تاسو ځان ته وړو اخلي. څو ماشومان دي خاله؟ 7 ماشومانان دي. پخوا کاکا څه کار کوو؟ دې چې کاروبار نه تعلیم خو کله هېڅ هم نه دي کړي، بس دغه دیړې مېړې کله چې جوړ څه کاروبار یې کوو؟ دا دیړې مېړې به یې کوله نو د کوم ځای کې به دیړې به کولې به که چې نه کور کې به ناست وم داسې. او دا کور کې چې تاسو اوسېږئ تاسو خپل ده؟ نه وروره دا کرۍ کور دی، بل کور کې اوسېدو هغې راباندې د یو کال کرۍ جمع شو، هغې نه راویستو اوس دلته رالو. اوس دا 2 میاشتې کېږي چې دې کور کې پراته یو، دا 2 میاشتو کرۍ موږ نه ده ورکړې. تاسو اقتصادي مشکلات هم چې دي بیان کوي ټول؟ زموږ دغه مشکلات دي چې بچي مې واړه دي او تعلیمونه مې وس نه کېږي، تعلیم پرې وکړو. مدرسو کې ما اچولي فیس ته غواړي، کله یوې مدرسې له ځي کله بلې له ځي، فیس هم یو 10 روپۍ زموږ وس نه کېږي چې موږ دې فیس ورکړو. او دغه سرکاري مکتب له ځي نه کتابچه شته نه قلم شته، هېڅ شی اوس نه وي. دغه څوک کومک وکړي یا قلم یا څه شی ولوالو که نه داسې غریبانان ځي او راځي، کتاب شی نه لري. دغه د باران رحمت لخوا تاسو ته دغه تحفه د ژمي په خاطر یو بشکه غوړي ده، اوړه ده، چای ده، لوبیا ده، ورقوتۍ ده، مای زرشوي او وریجې، بوره، دا ټول تاسو ته راوړ د ژمي په خاطر چې تاسو ژمی لږ ذره په ارام تېر شي. تاسو د بنیاد ته څه ویل لرئ؟ هغې ونه موږ ډېره مننه غواړو، خدای دې ورڅه ښه وکړي، الله دې ژوندي لري، که هر چا موږ سره کومک کړی او تاسو هم د خدای ژوندي لري. تاسو زموږ پوښتنه وکړه، دلته زموږ راغلی او زموږ پوښتنه مو وکړه، الله هم کامیاب کړه، الله دې له دې نه اضافه نور هم درکړي، خدای د بچو د غم نه هم د خدای وساتي. او کاکا ته څه خبرې کولی شي؟ لږې خو وکنه د مریض یم مری دی اما مری دی اما خبره زیات نشي کولی. دا خدای دې صحت درکړي. دوستانو تاسو اوس ولیده چې اوس د دغه فامیل سره تاسو کومکونه په لړۍ کې دا ځل دغه مستمند فامیل ته دا کومک ورسېده او تاسو ټولو نه مننه چې دغه کومکونه دغه فامیلونو ته کوئ. ډېره زیاته مننه.